واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او تزمیش د پورا په د دنیا کې شګړه ولیکا او په آخرت کې هم بشک میش تو ته رجوع کړي دو. الله تعالی وویل زه خپل عذاب رسوم چاته چې وغوړم او زمو رحمت هر شی روګر کړی دی. نو ضرب زول کم دا رحمت د هغه کسونه د پورا چې پرهیزګار دي او زکات ادا کوي او هغه کسان چې هغه زموږ په آیاتونه ایمان لري. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هغه کسان چې د امي رسول صلی الله علیه وسلم او نبی پیروي کوي هغه چې دوی د خپل ځون سره په تورات او انجیل کې لیکلي ممي دوی ته د نیکۍ حکم کوي او دوی د بدۍ نه منع کوي او دوی ته پاکیزه شیان حلالوي او په دې باندې خبیث شیان حراموي او لدینا د دوی درانه بورنه لري کوي او هغه قیدونه چې په دوی وي. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نو هغه کسان چې په دې پیغمبر ایمان وروړ او د ادب یې وکړ او د مدد یې وکړ او د هغه رڼو پیروي وکړه چې له سره نازل کړل شوی دو هم دغه کسان کامیاب دي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. تو ورته ووایه ای خلک بشک از تو سه د ټوله په طرف دی الله تعالی را لجل شوی رسول یم. هغه الله تعالی چې خاص دی هغه د پورا د اسمانین او ځکه بعد شهیدو نشته دی هیڅ معبود برحق مگر هغه الله تعالی دی ژوندې کول کوي او مرګ ور کوي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نو تو سے پالا تعالی او د هغه پر رسول ایمان وروړی چې نبی دی امید دی هغه چې پالا تعالی او د هغه په کلمات ایمان لري او تو سے د هغه پیروي وکړي د دې د پورا چې تو سے هدایت پیدا کړي. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. او د موسی علی السلام په قوم کې وډاله دو چې په حق سره لیار شي او په دې حق سره انصاف کوي. واكتب لنا في